برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی، په ټولو کې نه دی. اوس مهر ستا سره سړي نشته، کار پتا نشته او په سړي شته ګټي بیغه او تاله به یې راوړي. ها د طلاق اختیار ښځې له ورکړه. رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی. نو چې ته ښځه خو زر نه بوډۍ کېږي، سړی خو زر بوډۍ. نو کله غوندې خاوند دی بوډا چې ټک ټوکې جوړ کړي، بیا به ورته څه وی ځه ما طلاق کړې. دی به څه کوي؟ جومات کې مال را لېږي، ټک ټوک به کوي. طالبان دې سبق ویلی شي اګه تبلیغ له به بیا دې لګي شي، روزې دې لګی که نه، او چلې لګی او تپوسو کې هلکه چله خو دې پوره شه کور ته به کوي. کور ته څنګه لاړ شو؟ ولې ښځې طلاق کړی یم. دا بلغه یو سړي وي بیمار یم، وي زخم دې را باندې، وي په کوم ځای؟ وي هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی. هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی. نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې؟ او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي. نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي؟ ښځې له اختیار شته که نه، عدالت ته دې لاړه شي، خلع دې وکړي. دا شوه دا طلاق اختیار شو. قاضي له لاړه شه، ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکوي. ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکوي. حقوق ډېر دي، جامه نه راکوي، ډوډۍ نه راکوي، ډاکټر له مې نه بوځي، نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي، پلار ته راله کنځل کوي. ووایه قاضي به تحقیق وکړه که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه، سړي دوی ورکړه طلاق. که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه، عدت نه پس کولی شي بل خاوند. خلع ورسره وکړه، چېرې ته مې نه خوښه، خیر وخلاص، ما پرېږده، بس ما جدا کړه. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلې والې نه دي. ګورې ښځې هم قمقلې دي. ما له یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم. ما یې نو زه سره څوک ولې جدا کېږي؟ خیر چې تلا 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 بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی؟ ما ولې چې د ډب ورکړی، د پلار قدر کوم، د مور قدر، د زمانې خبره، د مور قدر کوم، د رونو قدر کوم، ډاکټر له بوزم جامه راوړم، اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه ما کې څه چل دی؟ ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه، بس خو ما له دې طلاق واله، ما هر هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا کړه. یا خدای پاک ما خو پېښه که نه په څه بنیاده؟ وایي بس مولوي صاحب ټلیاټراوه مه که نه، مې بل سړی دې خوښ وي، قسم په خدای که مې بل خوښ یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي، دې خو به بله ښځه وکړي خو ما ته جدا کا. نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی. یا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دي غټې غټې دي، بس له ښځې مخکې خوله مه وازوله. بس دا چل وکړه. دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نومې دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله. فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په چارسده کې. یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي، مضبوط یعنې ښه ثقه سړی و هم مړ دی خدای دې وبخي حاجي صاحب و هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم وي. هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ما را دې خاوند نه خلاصه کړه. ولې خلاصه کړم؟ څه چل دی؟ خاوند دې تپوس وکړه څه نقصان مې ورسره کړی؟ څه چل مې کړی؟ ډوډۍ جامه وي نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما ته جدا کړه. څه چل دی ولې دې جدا کړم؟ ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته یم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم. بیا د بې دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم. وایي څه چل دی؟ وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي؟ دې ښځې سره څه کوي؟ ټیزونه اچوي څه کوي ورسره؟ بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي؟ هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم ودي همغه چې اواز ته نه ګورې سولی طوفان ته چې تیز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم
صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه بوته کور ته دی ابو غردا وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غردا د خپلې بیبي ته وی ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدر دوی او ستا د نیم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوسترې عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې مو که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته بیا دا ښځه ستانه دې ته نه خوښه او تا سره بغوس کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته پکې ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه وباسه چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه شو پلان کې بد رد نو وی ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته ویم ستا مخکې دې تپوس کومه وی وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې را کړه رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایا بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لراله چې راغلل امیر المؤمنین دا چل شوی دی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې ترې کړی دی پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دی ولې ورکو وی خلکو راته وی چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې او دې نه خوښ نو ما ځکه دا چلو وی ورشه ښځه یې راولې ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وی چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم وی نه تا خو اوس دته وی ده قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه پوره کړی ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ته ما له ولې قسم راکړه نو وی تا ورته ولې وی چې د ما نه یې خوښه او د ما سره بغض دی وی ما د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا وویل او حضرت عمر صاحب ورته څه وی وی که د خدای په نوم قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې نه دی خوښ وی ښکلې نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وی ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې وځي ښځه ډېره ښکلې وي او ښشتی خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي ښشته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډی شي لاړې ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله باندې رنگ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وی داړي دي نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ شه غاښونه دي بس خبره خلاصه شوه نور کېده دا څه خبره زما وروڼو